وای ولې انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي. د چا مینه ډېره وي، د معشوق سره چې مینه ډېره وي چې د خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ واوړي، ریږدي. که نه تاسې دا تجربه کوئ چې کله د تا سره د چا ډېر محبت و نو ته پې پوهېږې په دې چې د تا سره کله تا سره ملاقي سي چې ستړي مسې در سره وکړي نو داسې رنګ یې زیړه اوښتی وي، لاسونه یې چې داسې ریږدېږي غوندې. ولې؟ علما د دې دوه خبرې کوي. دوه بادشاهان دي، یو بادشاهان په ابدانو باندې دي، یو بادشاهان په زړونو باندې دي. کله چې بادشاه په ابدانو راسي، په بدن چې بادشاه وي، که نه لکه دا اوس موږ والي صاحب قمندان صاحب، دا بادشاه په چا ده؟ په بدن باندې ده. نو دی چې کله راسي وایي پلانکیه تا پسې قمندان راغلی ګیر کوي دی، بندي کوي دی. نو چې دا سلطان الابدان راسي او خبر راسي چې هغه عسکر در پسې راغلي او قمندان راغلی بندي کوي دی، د سړي رنګ زیړه وړي که نه وړي؟ ځکه څوک راغلی؟ سلطان الابدان راغلی بندي کوي دی. نو کله چې معشوق راسي، دا معشوق چې دا سلطان القلوب ده، او دایم راسي چې دی څنګه راښکاره سي نو زړه پوه سي چې اسیر کوي مې، بندي کوي مې. نو هغه چې له بندیخانې نه خبر سي بس رنګ یې زیړ وتښتېږي. ډېره ښه فلسفه ده په دې کې که تاسې فکر ورته وکوئ. خو تر دې نه بله ډېره خوندوره ده. علما وایي ولې د انسان چې خپل معشوق وویني رنګ یې زیړ وتښتېږي، ریږد داسې په حرکت راسي. وی دا ځکه چې کله معشوق وویني نو دی په خپل زړه ورته خالي کي، زړه ورته خالي کي که نه جای ورکوي پکې. مثلا دی چې راغی نو دلته زړه داسې ورته خالي سي چې راځه راننوځه زړه ته. نو چې زړه ورته خالي کي او وینه وتښتي، خون فرار میکنه و خون که فرار کرد وینه چې وتښتېږي د سړي رنګ زیړه وړي. علت اصل کې داسې د علماوي دا تر مخکینۍ خبرې نه بیا ډېره خوندوره ده، کنې هغه هم که ده. ولې د معشوق د لیدلو سره د عاشق رنګ زیړه وړي؟ علت دا ده چې وی ویني نو دی زړه کې جای ورکوي، یعنې راسه دا زړه کې انفراج راولي، یعنې داسې ازادي کې ورته زړه چې ازادي کې وینه ټوله وتښتي، چې وینه وتښتي د رنګ زیړ واوړي. نو دی علت د علماوي. او علما وی یو مرتبه د خلت ده، یو مرتبه د محبت ده. یو خلیل ده، یو محب ده. د خلیل او د محب په مابین کې فرق سته و. محب هغه ته ویل کیږي چې په یو زړه کې د بل چا محبت هم ورسره جای کي. زه یم مثلا د ده سره محب یم، د ده سره محب یم، یعنې په یو زړه کې دوه محبتونه، دا محبت ده. خلت هغې مرتبې ته وایي چې په یو زړه کې بل محبت نه جایږي. په یو زړه کې یو محبت نه بغیر بل نه جایږي. ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ویل کېده، الله ده ته خلیل ویلی یو. نو ځکه هم الله امتحان که چې ته ودرېږه د ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو به د بل چا محبت نه وي، بیا څه ورته ویلې؟ وي ته دې زوی حلال که. زوی حلالول خو وړه خبر نه ده که نه. وي ته دې زوی حلال که. اوس الله امتحانوي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو صرف د الله محبت ده، خالص د الله سره د ده محبت ده، بل سته که نسته. اوس الله امتحان کوي، ته ورسه لاړ سه زوی دې حلال که. نو چې دی ورغی زوی حلال که ورته، هغه الله وعده یې پوره کړه. الله ورته ویلې چې امتحان کې کامیاب یې، ته خلیل یې، ځکه د تا په زړه کې بغیر له ما نه بل څوک نشته. دې ته مرتبه د چا وایي؟ دوه انسانان په دنیا کې د خلت مرتبې ته رسیدلی، یو رسول الله ده، یو ابراهیم. نبی علیہ السلام وی د بخاری حدیث ته لو كنت متخذ خلیل لاتخذت ابا بکر خلیلا، کما بل څوک په خلت نیولی لاتخذت ابا بکر خلیلا، ما به ابوبکر خلیل نیولی و. خو د خلت ته اسلام دا بس ده. رسول الله ته هم خلیل الله ویل او ابراهیم علیه السلام ته هم خلیل الله ویل. په دې زړونو کې یو د الله محبت پروت و، بس د بل چا محبت نه و. که تاسې وایي د عایشې رضی الله عنها محبت هم و، هغه محبت لذاته نه ده، محبت لغیره محبت ده. په باندې بحث کوو، اصلي محبت باندې بحث ده. علما وایي په اذیت او په ضرر باندې محبت ختمیږي او که څه بلای وهي
د یو چا له چا سره محبت پیدا سو نو هغه عاشق ته په وصال کې ده ته اذیتونه او ضررونه رسیږي دغه اذیتونه او ضررونه دا په دې اذیت باندې دا محبت څنګه کیږي بعضې علما وی ضعیفه کیږي بعضې علما وی زایله کیږي بعضې علما وی په دې اذیت دا اذیت خپله داسې خوند کوي لکه هغه وصال د محبوب غوندې درې واړه دي دا تر مزاجونو فرق کوي کله د یو چا له چا سره محبت وي نو چې دی هغه محبوب ته ورځي نو هغه یې په ټوپک وولي چې ته چېشته دې من کور خواته را روان دی زخمی کی وی وهي وی دربوي بندي کی خو دی په دغه اذیت باندې کله کله محبت ته دروغ وي نو محبت زایل سي لاړ سي کله کله محبت زایل کیږي نه خو ضعیف سي خو کله کله محبت په دې اذیتونو ضررونو باندې نورم پخیږي دا خپل اذیت دته داسې خوند ورکوي لکه دا خپله چې د جانان او د محبوب سره وصال د داسې خوند ورکوي یو ډاکټر نه علما نقل کوي ابن القیم رحمه الله روضة المحبین کې و یو ډاکټر مریضو دوا یې راواخیسته نو اول مین ځان ده دوا یې راواخیستله وي دا دوا یې چې خوړله ډېره ترخه دوا ویلې دومره خوند راکوي که نه چې څه درته ووایم دومره خوند دا دوا چا ورته ویلې دوا به ترخه ده وي ما ته خوند راکوي خو هلته وصال محبوب ته دا اذیت هغې ته خوند ورکاو کما رأینا فی الاستشهاد د فدایانو او چا به چې د الله د دین دپاره استشهاد کو په دښمن باندې به په غټ ټیلر کې کېناسته حمله یې کوله اخواړه خبر نه وله هلته اذیت و ضرر هغه خوند و دته تاسې که په یاد وي تیر شل کلن جهاد کې څومره ستړي چې وه یعنې قسم په الله د اوسني د رینجر او د لکسس او د دې ټولو نه هغه د درد حالات ډېر خوندور ځکه هلته د الله سره د وصال امیدونه ډېر ول نو هغه د تکلیف حالت به هم ډېر خوند کاو دومره خوند به یې کاو که نه چې روان به ولې په تیښته به ولې چاپه به وله صحیح ده ډېر بد و خو ابد ډېر خوند کاو خوږ و ډېر ځکه وصال محبوب ته و پکې کله کله اذیتونه داسې وي لکه څوک غوندې لکه خپله چې وصال محبوب ته محبوب بګڼې اگر چې د اذیت ډېر بد ده خو د اذیت خپله څوک ده د یو خوند ده ډېر خوند لري پکې نو محبتونه مزاجونو پورې فرق لري بعضې اذیتونو باندې زیله باندې بعضې باندې ضعیف کیږي او بعضې اذیتونه عاشق ته دومره خوند ورکوي لکه وصال د محبوب چې خوند ورکوي ځکه دغه اذیت دا وصال محبوب ته وي د معشوق هغه ته وصال وي هغه ته ځان وصل کوي